د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تکړه او د هر هیوادوال زړه ته سکون ورکوونکی لوبغاړی شهزاد محمدي یو داسې کار چې تاسو به واقعا ورته حیران شئ. چې ملګرو څه یې کړي دي همدغه ویډیو در سره تر پایه وګورئ، لایک او زموږ ایران ټي وي یوټیوب چینل د هر ډول سپورټي معلوماتو لپاره در سره سبسکرایب کړئ. سلام او مینه، وخت مو په خیر. تاسو ګورئ ایران ټي وي یوټیوب چینل. ملګرو، لکه څرنګه تاسو ته معلومه ده، شهزاد محمدي د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې هغه لوبغاړی و چې د هر هیوادوال په خوله یې خندا راوستې وه. مطلب هره لوبه کې به چې شهزاد محمدي لوبېدو نو هغه 80% زموږ په واک کې به وه. شهزاد محمدي هغه څوک و چې د هر سپینګیري د هر سپین سرې مور په خوله ورته دعا وه. خو کله چې نړیوال جام کې شهزاد محمدي د لوبو څخه راوشړل شو، هیواد ته راستون شو په یوه بله بهانه باندې، نو ځینو هیوادوالو به ویل چې د پاکستان سره لوبه کې ولې نه ولوبېد، او ځینې به څه ویل ځینې به څه ویل. هغې وروسته د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې خوند بیخي تللی دی. هغې را په دې خوا د هر هیوادوال په خوله ورته ښېرا نه دعا راځي. شهزاد محمدي لکه تاسو ګورئ په ټي10 لیګ کې ډېر ښه وځلېد، په ځینو لوبو کې ډېرې ښې منډې وکړې او همداشان کیپینګ برخه کې هم ډېر ښه و. خو که راشو فټنس ته، افغانان یا د افغانستان کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د فټنس برابر نه دی، ځکه موږ د لوبډلې څخه لرې کړ. نو دلته فټنس که روغ نه وای نو بیا په ټي10 لیګ دوبۍ لیګ کې نه لوبېدو او هلته یې ښې بځی نه شو کولی، او ورپسې بیا ټي10 قطر ته هم انتخاب شو. نو هغې که فټنس یې خراب وای لوبې نه شوی کولی، بیا هغې هم نه غواړي. هغې نه بیا راغی BPL ته، BPL کې هم واخیستل شو. که چیرته دکې مشکل کې وای، ناروغ وای، دردونه یې درلودلی، فټنس یې برابر نه وای، بیا دوی نړیوالو لیګو چارواکي دومره بېسترګو نه دي، بیا هلته هم نه اخیست. اوس تازه یو بل لیګ ته هم اخیستل شوی دی چې هغه هم ډېر په زړه پورې لیګ دی، او د هغې ځای هیوادوال ورته ډېر خوشحاله دي. چې ملګرو دغه به کوم لیګ وي اوس یې درته ښایمه، ځکه چې دغه ښایسته لیګ دی او ډیری افغانان او همداشان د هغې هیواد خلک چې دی پکې لوبیږي یا ورته اخیستل شوی دی، هغې ډیره خوشحالتیا څرګنده کړې ده. دا ځل د نیپال کرکټ مینوالو لپاره یو بل ښه خبر دی. د نوي ټیسټ ملت د افغانستان ویکټ کیپر بیټسمین محمد شهزاد هم په نیپال کې د یوریس پریمیر لیګ کې لوبېدو لپاره اخیستل شوی دی. چې ملګرو کله په همدغه لیګ کې واخیستل شو نو د نیپال خلکو ډېره خوښي څرګنده کړه. نو ملګرو ولې به نه خوشحالیږي چې د افغانستان تورلله هلته په هغه لوبو کې جنګیږي او لوبې نړۍ یا د هیوادوالو پر وړاندې کوي. نو شهزاد محمدي که څه هم د یو کلن بندیز سره د افغانستان کرکټ څخه منع شوی دی، یو کال بندیز پرې لګېدلی دی، خو د ځینو چارواکو پر وینا چې ډېر ژر به یې د بند موده پای ته ورسیږي او افغانستان لوبې ته به بیا راستون شي، لوبډله کې به لوبې کوي. خو داسې ګنګوسې هم شته چې میرسیانو په همدغه ټولو لوبو باندې پښې اړولې دي. هر هغه څوک چې مستحق وي، وړي وي د همدغې لوبو، هغې ته اجازه نه ورکول کېږي. واقعا که موږ او تاسو وګورو ځوان لوبغاړي هغه همداسې ګرځي او دوی پکې مزې کوي. نو الله دې پکې خیر واچوي. ضرور همدغه ویډیو لایک او ایران ټي وي یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې شوې.